تازه خبر سرچینې وایي غني او عبدالله د ګډ حکومت هوکړې ته نږدې شوي دي. څنګه نږدې شوي دي؟ خلیلزاد تازه بیا څه وکړل او ولې اوازې دي چې ګډ حکومت به بیا جوړیږي؟ عبدالله ولې خوشحاله ده؟ غني سره د پردې تر شا امریکایان څه کوي او د ولس ملاتړ د غني نه ولس بیا څه وایي؟ او حامد کرزی ولې منځګړیتوب کوي او د پردې تر شا ناستو کې څوک کیني؟ دا ټول حقیقتونه دلته له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ګډ حکومت جوړول که څه هم دا پریکړه به د ولسمشر غني لپاره اسانه نه وي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې حل لاره یوازې همدا بلل کیږي چې ټاکنې له جنجالي حالت نه وویستل شي او حکومت له یوې قوي دریځه د سولې په پروسه کې ورګډ شي. د خبرو پیل د بهرنیو چارو وزارت د غونډو له تالاره وشو چې مشري پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیلزاد په ګډه کوله. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لوري امرالله صالح، فضل فضلي، محمد یوسف غضنفر او سرور دانش ګډون درلوده. د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتي، عنایت الله بابر فرهمند، نوررحمان اخلاقي او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د غونډې یو مهم ټکی دا بلل شوی چې دواړه لوري سره کېناستلی شي او د خبرو پر میز یې د حامد کرزي او زلمي خلیلزاد په وړاندې خپلې غوښتنې یو بل ته وویلې. دوهم مهم ټکی دا بلل کیږي چې دا غونډې به دوام کوي. دریم مهم ټکی دا بلل کیږي چې دواړه لوري به یو ګډ حکومت جوړوي. د افغانستان له ارګ نه د دې موضوع د تایید پر مهال دا سپارښتنه هم وشوه چې د یادې موضوع ډیر جزئیات خپاره نه شي. دمګړی اټکل دا دی چې عبدالله به بیرته پر اجرایه ریاست پاتې وي، خو واک به یې د پخوا په انډول زیات وي. کابل ته د زلمي خلیلزاد تر سفر وړاندې د عبدالله او اشرف غني ټیم پټې اړیکې لرلې او د یو ګډ میکانیزم پر سر په خبرو بوخت وو چې د عبدالله ټیم ته د بهرنیو چارو وزارت په ګډون یو شمېر ولایتونه او وزارتونه وړاندیز شوي وو چې د ښاغلي عبدالله په ټیم کې عنایت الله بابر فرهمند مخالفت کاوه، خو کابل ته د ښاغلي خلیلزاد په ورتګ دا خبرې بل رنګ واخیست. تر دمګړی حامد کرزی، زلمی خلیلزاد او عبدالله د دې ګډ حکومت پر سر سره سلا شوي دي چې عبدالله ځان ته د اجرایه ریاست له زیات واک سره غواړي او د غني ټیم ورته د دولت وزارتونه وړاندیز کړی دی. کارپوهان وایي چې د عبدالله سره د غني له لوري ګډ حکومت جوړېدل که څه هم د ولسمشر غني لپاره سیاسي ځانمرګي کم کار نه دی، خو په لویه کې ولسمشر غني ته بله لاره هم نشته. حکومت او د عبدالله ډلې له پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې د غونډو د بهیر لړۍ ته وساتي او تر وروستۍ پریکړو پر رسنیو کې موضوع رازونه ونوځي څو خلک پر دواړو غاړو فشارونه زیات نه کړي. خو په حکومت کې دننه د ځینې سرچینې وایي چې دا موضوع ځکه رایستل پکار دي چې ورو خلک هم په دې پریکړې ته تیار شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.